کوم یو انسان ته چې په منځ کې سوچونه فکرونه راځي د دپاره مختصر آسان او ښکلی علاج معاشره کې ډېر ورونه خویندې دا پوښتنه کوي چې شیطان موږ منځ ته نه پرېږدي قسمه قسم سوچونه فکرونه موږ ته اچوي د الله رسول فرمایي د انسان په رګونو کې شیطان داسې مزل کوي لکه مجرى الدم لکه څرنګه چې د انسان په رګونو کې وینه مزل کوي او موږ خو د الله رب العالمین یو مهم عبادت دی نو شیطان کوشش کوي چې په انسان باندې دغه مهم عبادت خراب کړي کله شیطان راشي انسان ته دا سوچ واچي چې یو رکعت زیات وکړو یا دې کم وکړو کله ورته شیطان وایي او دست مات شو کله ورته وایي او دست کړی نه و کله انسان دومره سوچونو کې ډوب کی چې التحیت الله باندې ناست وي او الحمدلله یې شروع کړي کله په الحمدلله باندې ولاړ وي التحیت الله یې شروع کړي همدغه شان دی د کاروبار سوچونه د دکان سوچونه تجارت سوچونه د جرګو سوچونه دومره انسان په سوچونو کې ډوب کی چې انسان منځ ختم کی او د منځ په خوند باندې پوه نشي نو دغه مختصر آسان او ښکلی علاج چا چې دغه علاج په خپل عمل کې راوستو د هغه په منځ کې و بیا سوچونه او فکرونه نه وي انشاءالله یو صحابي عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه د الله رسول ته راغی چې ان الشیطان قد حال بیني و بین الصلاة و قراتي ای د الله رسوله د شیطان نه تنګ راغلیم شیطان ما ته منځ کې راځي قسمه قسم سوچونه فکرونه راته اچوي منځ ته مې نه پرېږدي د الله رسول ورته فرمایي چې دغه شیطان دی یقال له خنزب د دغه شیطان نوم خنزب د خنزب د الله رسول ورته فرمایي اذا احسسته کله چې دغه شیطان تاله منځ کې راغی سوچونه فکرونه یې درته اچول فتعوذ نو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په منځ کې ووایه او د دې نه بعد د چپ طرف ته به مخ تاو کې وتلف عن یسارک ثلاثا د چپ طرف ته به مخ تاو کې او 3 ځل به مختصر لاړې واچي په دغه طریقې سره تاسې ته به کیمره کې زما ښی طرف ښکاري خو دا چپ طرف دی داسې به وکړي 3 ځل مختصر لاړې به تو کې داسې نه چې زیاتې واچي او یو مسلمان ورور ته ضرر ورسي نو دغه علاج چې کله دغه صحابي وکړو دغه صحابي فرمایي چې فاذهبه الله عني تر مرګه پورې ماته بیا شیطان په منځ کې نه دی راغلی عزتمندو ډېر مختصر علاج دی او الله رب العالمین 2 بدلې ورکوي په دغه علاج سره اوله بدله دا چې الله به د دغه انسان د مونږ نه سوچونه فکرونه ختم کړي او دویم دا په دغه عمل کولو به الله اجر ورکړي